سمره کوشش کولای شي درود شریف ډیر یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دیراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای د الله حبیبا زړه می غواړي چې پتا ډیر درود شریف وام نو سمره واما نبی علیہ السلام ورته وستا خوخه وی سلورم برخه پورا د سلورم حصہ چې دا زما د نوافل سمره وختونه دي د فرایضونه علاوه چې دا سلور برخه کمو سلورم برخه پتا درود شریف وام نو پورا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ستا خوخه دا خو که سیوا دی کو نو خبر دا ورته نبی علیہ السلام خپل وی خودی کې بس صحیح کنه هغه ورته وی د الله حبیب چې نیم وام نو پورا وي چې دا ټول اوقات نیم کم دو برخه کم نیمه حصہ پتا درود شریف وام او نیمه حصہ خالی پرې د نو صحیح دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا خوخه دا ستا خوخه دا خو کډیر دی کو نو ګوره غوره وي هغه ورته وی د الله حبیبا چې دو برخه پتا درود شریف وام او دا یو برخه دی نورو نوافل او تورکم نو پورا وي دو برخه با پتا درود شریف وام دریم حصہ با دی نور و ذکر و اسکار نوافل و تقریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ستاخ وخلا خکزیات تی کن خبر ویدا اللہ حبیبا صحابو دا پیغمبر پا مزاج پویدل ویدا اللہ حبیبا چه فارغ ٹیم راتا میلاویگی و پتا درود وام نو بستا چې فارغ موقع ملاویږي او جب مستا په درود لمدی نو ټیک دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کدا سیدی وکړل چې فارغ ټیم ملاویږي او په ما درود وای کدی سیدی وکړل نو الله بستا دوا کارو ته دا کوو الله به دوا کار کوي واغه دوا کار زمون د ټولو حاجت ته ورمان خوده چې دا دوا کار وشول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اللہ بستا دوا کارو کی وی کمو وی اللہ با دی طول گناہون معاف کی او اللہ با دی دا ہر غم نبی غم دا ورطا نبی علیہ السلام خپل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیق ولا وظیفہ چی تا پا پارغ تیم ملاویگی او تا پا ما درود ہوئے اللہ با دی گناہون معاف کی او دا ہر غم نبا دی اللہ بے غم زمون د ټولو خدا دوا حاجت دي چې ګناه می معاف سولې او دنیا کې می بیغم ژوند تیرولې چې غمونه نه وي نو دا دوا حاجت دي نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه میم ختم شي او الله می ګناهونه معاف کړي نو چې د تفاریغ موقع ملاویږي نو دې درود شریف دې درود شریف بس دا لوی کمال دی کمال حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بتا سو نه پیژنئ خود علماء نه تپوسو کوي مولوی صاحب امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ څنګه عالم دا څومره علما چې تاسو په نننی دور کې ای نه وی چې خپل سند د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی نو بغیر د امام شاہ ولی اللہ نه نشي سند چې خپل وس رسوم د احادیث نبی علیہ السلام پمنس کې به امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ راضی اب می استاد کیږي اسی نشه امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی ماو زما خاندان چی سمندلی دی ماو زما خاندان دا مونگ تا چی دمرا لوی مقام میلاو دے دام دا درود شریف پا برکت مونگ خوچی او سڑے دا برکات خون والی خون مونگا و تاسو دا درود شریف دا برکات خون ندے غست دے سر پراخی رازی دے سر سپیرتوب ختمی دے سر کور کے برکات رازی دے سر کور کے نیکان پیدا کی دے سر کور کے وارد تابدار کی دیکھیں دیر روحانیت پروکتے روحانیت او حدیث مبارک کے مرازی چے کم سڑے درود شریف دیر وائی نو اللہ بھائی دعاگانیم قبلی دے با مستجاب الدعواتو گرزی چے دعا کی اللہ بھائی دعا قبلی چے کم سڑے درود شریف دیر وائی مستجاب الدعوات بھائی اللہ گرزی اللہ بھائی ہر دعا بیا قبلی چے دے درود شریف زیاد احتمام نو چے سمرہ در نکے دلشی درود شریف دیر وائی یو خود جمعه ورځ د سوره کهف تلاوت لازمی کوي چې کم سړی د جمعه په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعه نوالا د بلی جمعه پورې بد د مخه ته یو نور رڼا به رڼا د چې سکار کی مخه ته یو رڼا قائم چې د سورۃ الکهف تلاوت کړي د جمعه په ورځ حدیث مبارک کې راځي چې سورۃ کهف اخیری آیاتونه وایي د لس
نو چې سړی سوره کهف وایي نو اخیری پکې مراله وی دی به د فتنو نه محفوظ آن در دی که د دجال فتنه راوځي نو دی به د هغې نه محفوظ د دې نه بله غټه فتنه نشته د کرونا نه هغه ډېره غټه ده کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده ګورئ د دې نه بله غټه فتنه شته تا ته به وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه په هغه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودرې نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کېږي به داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي دا څومره غټه فتنه ده نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ علما چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت او درود شریف زیات چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېږم چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ ده ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درودی سیوا راوخت ما سره به نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې رکړي د نه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړې ده لار د جنت لار د نه خطا ده چې په ما درود شریف نه وایي یو صحابي وایي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډیر خوشحال په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل ما ته تپوس کو د الله حبیب ډیر خوشاله نن ډیر خوشاله ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشاله ولې به نه یم خوشاله وی چې اوس جبرئیل امین راغی او ما ته یو خبره وکړله ډیر خوشاله اوس جبرئیل امین راغی ما ته وی چې ای د الله حبیبه چې رب العالمین وی چې رب العالمین را لېږلی چې زما محبوب ته ووایه چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په باندې نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلي دي چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم څومره لویه خبره په دې سره د رحمتونو دروازې کولاوي کور کې به د رحمتونه راورېږي او برکتونه به راوري چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وای او څوک چې درود شریف ډیر وای نو الله تبارک وتعالى به د حرمین زیارت لم بوزي دا دلته چې وای چې وصلی الله علی النبی الامی نو دا درودونه چې وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول نو دلته چې دا درودونه وای یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به الله وردند کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود بم ووایي چې السلام علیک یا رسول الله به یو ورځ داسې پتا راولي چې کوم سړی درود شریف داسې ډېر وایي یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي بخیل سړی پیژنې شوم پیژنې بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی بخیل سړی هغه دی چې زما نوم واغستلی شي او دې په ما درود نه وایي دا بخیل دی بخیل چې زما نوم ذکر شي او دې په ما درود نه وایي نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا په ډکه خوله وایه درود شریف مې یې لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته عاشق د ځان نه جوړ کا بچو ته وایي بچو وایي وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لنډ درود دی وصلی الله علی النبی الامی دا د ورځې زر پیرې دومره په اسانه کیږي ډیر کم وخت پې لګي بچو ته وایي بچو دا د ورځې زر پیرې کوي
ته په خپل زر پیری وایا چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله به دې دعاګانې قبلي ته به کور کې برکات ویني ته زنانو ته وایه ته دا وایه او سالن پخوتو چې کومه زنانه زر پیری دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوتو چې ته د پخلي په خوند پوه شې چې ته د رزق په خوند پوه شې چې ته په کور کې برکت ووینې برکت چې هغه سالن ته ناست وي او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی هغه چې سالن پخې نو اکثر یې سر سرتور شي سالن پخې او سر سرتوري په دې کې به خوند د کم ځای نه راشي په دې کې به برکت د کم ځای نه راشي په دې روټۍ کې په دې رزق کې دا چې په درود شریف پخه شوله مطمئن اوسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي نیکان دا به نیکان راوبلي ځان ته دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خوري کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي وصلی الله علی النبی الامی څومره لنډ درود دی او 10 ورله شرط نه دی په جمعات کې ناسته ورله شرط نه ده که په ولاړی وی که په ناستی وی که په ملاستی وی که په روانی وی خو درود شریف وای او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو که زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیا سره به خواته ولاړ حدیث مبارک کې راځي وي کومه دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد مخکې درود شریف وای او رستو او بیا دعا وغواړه دا دعا چرې الله نه رد کړي چرې نو موږ وایو الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي زر پاس دا لازم کته مخکې درود وای او رستو په منځ کې دعا وای حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف وسره نه دا دعا موقوف وي ولاړ چې درود پسې وایي نو دا دعا قبول شي درود شریف کې الله قبولیت یې خېد دعاګانې حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځ کو چې منځ یو کو وی یا الله ما وبخي یا الله په ما رحم وکړي د پاسه مونږ هم دسی چل کو کنه منځ کو زرو یا الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي جزر پاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں عجلت ایها المصلی اے منځ کوون کې ډېر تعدید وکړه ویډه را تهدید وکړه الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي ولاړې ویډه را تهدید وکړه بل کس منځ اول دا الله حمد بیان الحمدلله یقول هو الله احد یقول اللهم مالک الملک چې دعا غواړي نه اول د الله صفاتونه ایتا سولې دي نه دنیا کې چې موږ د چانه څه شی غواړو نو څور ته وایو چا ولړ دا خو ډېر درنه کورنۍ ده تاسو ډېر عزتمن خلک یې تاسو ډېر پاک خلک یې تاسو ډېر ښکلی خلک یې او بیا ورته وروسته وایو لومبی د هغې صفت وکړو نو بیا ورته وایو یاره دا حاجت مې دی در باندې ګورې دا به کوي داسې کوو که نه هغه سړی بیا وکړي نو چې ته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء ته خو هغه ذات چې خلقو له بادشاهۍ ورکوي د چا نه یې الې او چاله یې ورکوي تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل ته خو هغه ذات چې شپه ورځ راوړي شپه په ورځ کې داخلوي ورځ په شپه کې داخلوي ته خو هغه ذات نو چې د الله صفتونه ړومبې وکړي بیا وایي یا الله یوه دعا مې ده الله بیمار مروغ صحت راکړه کنه چې الله دې روغی که نه دی الله دې مشکل کې ختم الله خلاص مې کا نو چې د مخلوق صفتونه کوي نو د الله صفتونه ولې نه کوي هغې صحابي منځ کو نو ړومبې د الله حمد بیان بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه په لنډو حاصل مې د تقریر دا کدا غواړی چې دعا مې قبلې دی نو عام طور پر درود شریف ډیر وایي او چې کله دعا غواړي نو مخکې وروستو تی درود وایي او دا دعای په منځ کې ګیره وه حدیث مبارک کې راځي نه رد کېږي دا دعا چې د دوو درودونو په منځ کې ګیره د هغې صحابي اول حمد وي بیا درود شریف وي بیا دعا امام الانبیا ولیدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي غواړه دعا دعا دې مه بندوه بس الله یې قبلی وایه پاپله پسې ځه هغې بل ته یې وی تعدید یې وکړله یا الله ما وبخې یا الله په ما رحم وکړي وی تا تعدید وکړه هغې بل ته یې وی وایه ستا دعا قبلیږي ځکه تا ته مخکې حمد ویلی بیا دې پسې درود شریف ویلی دی وی دعا دې قبلیږي غواړه نو پکار ده چې د درود شریف ډیر اهتمام امام شافعی رحمت الله علیه وفات یو مشهور شاگرد دی د امام شافعی رحمت الله هغه وی ما خوب کې ولید امام شافعی رحمت الله علیه نه خوب کې تپوس ما ستا خو ډیر دینی خدمات
الله بخلی کنا الله بخلی کنا بخلو کم فرم بخلو نه بخل دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خی خلقو دی قبر کی چې خینو داخنی چې نعمتونه شروع شي د بندتا نو خدا د بخلو دلیل امام شافعی رحمت الله علیه ورته الله بخل مو ډیر اعزاز او اکرام وی وجه سوا ما به یو درود وی الله تعالی درود قبول شه وی کم درود بدی وی هغه شاګرد ته خوب کې تپوس کې امام شافعی رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد كلما ذکره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون دا درود به وی دا څومره لړ درود دی خو معنی ډیره قیمتي ده اللهم صل علی محمد یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم رحمتونه او درودونه پر راولېږه کلما ذکره الذاکرون چې کله خلق یادین پر راولېږه وکلما غفل عن ذکره الغافلون چې کله خلق ته غافلی پاغه ټیم کې پم راولېږه یعنی الله هر ټیم پر رحمتونه راولېږه د دې معنی نه چې خلق یادین یا الله رحمتونه پر راولېږه او چې خلق نه یادین پر راولېږه وې د دې درود شریف په وجه الله وبخل خو د بخلی فکر کوي یو صحابی یو ورځ جبرئیل امین رسول الله صلی الله علیه وسلم توای جبرئیل امین وې دا الله حبیب نن مې ډېر ناشنا واقعه ولیدله مې چې تاسو ته سدي عجیبه ولیدله وینن مې یو فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه مې आवाज ووري چې ډېر فریاد او زاری الله تعالی چې زور علم ناغه یو فرشته وا او هغه فرشته وا چې ما په اسمان کې لیدلی وا او اویا زره فرشتي به د دې سره ناست دا دومره عزتمند فرشته چې اویا زره فرشتي به سره نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر الله ته فریاد کو زاری کوله زول ورلم مې دا ولي ته خو اسمان کې نه وی هغه اویا زره فرشتي چې ولي ما وینن ولې دا حال له ما ته وی چې یو شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی د معراج په شپه هغه راختلی نو زما په خوا تیر شو په اسمان نو ما تعظیم ونه کو ما وی یو پیغمبر د اسمان ته راختلی چې کله هغه واپس کوش شو نو الله را له سزا راکړله چې زما محبوب راختلی ته تعظیم نه دی کړی ادب او احترام دی ول نه دی کړی وی هغه ټوله ملکی را له ختم کړله او دلته اوس ناسته ما والله ته پر یادونه کوم چې الله ما او الله ته وای چې ما نه غلطی شوی جبرئیل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زو وختل الله ته وی چې یا الله دا فرشتہ معاف کینا زاری او فریاد کی وی رب العالمین راته وی چې ورته وای چې وس پایم معاف کما خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف وی چې معاف وس پایم علم اپ کو چې په نبی اخر الزمان به درود شریف وی دا الله حبیب عالم اغه فرشتي ته وی چې الله وی معاف په کم خو چې زما په نبی اخر الزمان باندې درود وی اغه فرشتي درود شریف شروع وی دا الله حبیب ما ورته قتل چې واپس اسمان ته لاړل او الله اغه عزت برقرار